شیخ صاحب محترم په دې میاشت کې یو سړی بیمار شو، مثال انجکشن لګی دا یو شو یا ډریپ لګی، په دې باندې دا روژه خرابېږي که نه؟ دی باب کې خو قرآن کریم کې موږ باندې الله رب العالمین خوراک او اسکاک حرام کړی دی. الله فرمایي فکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. خوراک په موږ باندې حرام دی. خوراک او اسکاک کوي تر دې چې سپین مزه د سبا د تور مزه د شپې نه جدا شو، بیا خوراک او اسکاک بند. خو دویم هغه سیز چې هغه فی معنى الطعام والشراب، یعنی داسې یو سیز استعمالول چې د خوراک او اسکاک په ځای کار ورکوي، دا هم خوراک او اسکاک دی حکمن. لکه ډریفونه چې انسان میاشتې ډریفونه لګوي خوراک او اسکاک ته ضرورت رانشي، یا بعضې داسې غذایي انجکشنې دي چې هغه غذا لري، غذاییت لري، که هغه سړی استعمالي خوراک او اسکاک ته ضرورت نه راځي. نو د شیخ ابن عثیمین رحمه الله او داسې فتاوى اللجنه الدائمه للبحوث والافتاء للبحوث العلميه والافتاء دا فتوا ده په دې باب کې چې هر هغه ډریپ او هر هغه انجکشن چې هغه غذاییت لري نو هغه د اکل او شرب په معنا دی، او اکل او شرب حرام دی، د استعمال هم حرام دی. د دې نه علاوه چې غذاییت نه لري نو قرآن کې الله موږ باندې او د الله نبی خوراک او اسکاک حرام کړی دی، انجکشن حرام نه دی. نو لہذا په دې باندې روزې ته نقصان او ضرر نه رسیږي، او دا د اکثر اهل علم فتوا ده په دې باندې. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.